رابوړي مرهم را سپرلی دغو زخمونو ته رابوړي سپرلی رانه مرهم دغو زخمونو ته بیرته رستانه به زموږ دغسې زړونه سي او رابوړي مرستیاله زموږ سیمه د ګلونو رنګ رابوړي مرستیاله زموږ سیمه د ګلونو رنګ بیا بارې خواته د بلبلو اوازونه سي د سباوون مادي ټولنې له اړخه د ادبي چینې و ټولو ټاکل شوو ملګرو ته زړه د خاص مبارکي وایم او دلته ناست مشران مزدوریار صاحب او پروفیسر ایاز محمودیار صاحب لایق صاحب او اشنا صاحب مسرور صاحب مخلص صاحب او زموږ ټول دلته چې ناست ادبي ملګرو په اجازه د ارمان لوڼي په یاد کې مې یو غزل لیکلی ده ارمان لوڼی صاحب که ژوندی وي نو دلته به دوی مو ناست وي موږ ډېره کمي محسوس کړو او دوی په هره ټولنه کې چې دوی وو دوی به موجوده وي او خاص کار تېر کال چې زموږ د سباوون ټولنې کم ټاکنې چې اوس په دې کې دوی موجوده وي نو د ده یادونه چې دي هغه موږ نسو هېرولی او دوی به هر وخت زموږ په زړونو کې وي وایي زموږ د یوړل د ژوندون ټول ارمانونه ولي زموږ د یوړل د ژوندون ټول ارمانونه ولي په نیمه شپه کې د کړل مړه بل څراغونه ولي او لا خو منزل ته روان د رسېدو په تمه لا خو منزل ته روان د رسېدو په تمه په نیمه لاره یې دیله کړل لښکرونه ولي او تا خو موږ ته له تیارو د رڼا زیرې راوړئ تا خو موږ ته له تیارو د رڼا زیرې راوړئ بیا دې په اوښکو کړل لانده زموږ ګریوانونه ولي تا خو موږ ته له تیارو د رڼا زیرې راوړئ بیا دې په اوښکو کړل لانده زموږ ګریوانونه ولي او ارمانه ته چې ارماني وې نو خو خپله به ولې ارمانه ته چې ارماني وې نو خو خپله به وې زموږ دې هم کړل ارمانه زړونه ولي او مقطع عرض ده وایي چې څه لیکم ورته قسم ده په ژړا سمه زه چې څه لیکم ورته قسم ده په ژړا سمه زه زما رحیم مرستیال دې کړل غمجن شعرونه ولي او زموږ د یوړل د ژوندون ټول ارمانونه ولي په نیمه شپه کې د مړه تلل بل څراغونه ولي ډېره مننه توجه سره